هندوستان د افغانستان سره د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړه. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. راپورونه وایي چې د انډیا حکومت د افغانستان د دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د پوځي تجهیزاتو مرسته کړې. د خپره شویو معلوماتو له مخې دا مرسته د افغانستان د امنیتي د شرایطو د ښه کولو او د ملي دفاع د ځواک د لوړولو لپاره ترسره شوې ده. سرچینې وایي هندوستان د دې مرستې له لارې غواړي د افغانستان د امنیتي ځواک ملاتړ وکړي تر څو د هیواد د خاورې د ساتنې او ملي حاکمیت د خوندي کولو په برخه کې مرسته وشي. ویل کېږي چې دا مرسته د پوځي وسایلو، د روزنې مواد او د امنیتي تجهیزاتو په ډول چمتو شوي دي. د راپورونو پر اساس افغان چارواکو د هندوستان د دې اقدام هرکړی کړی او ویلي دي چې دا مرسته د هیواد د امنیتي او دفاعي ظرفیتونو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. د افغان چارواکو په وینا د هیواد د ملي دفاع پیاوړتیا د هر افغان دنده او مسؤلیت دی. هندوستان په دې اقدام کې د سیمه ییزې همکارۍ او د افغانستان د ثبات پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د هندوستان چارواکو ویلي چې دوی د افغانستان د امنیت او ملي دفاع ځواک د پیاوړتیا ته ژمن دي او غواړي چې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مثبتې هڅې وکړي. کارپوهان وایي چې د افغانستان لپاره د پوځي تجهیزاتو مرسته نه یوازې د دفاعي ظرفیتونو د لوړولو لپاره مهم ده، بلکې د سیمه ییز ثبات په رامنځته کولو کې هم مرسته کوي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواک پیاوړتیا د هیواد د خاورې ساتنې او ملي حاکمیت د خوندي کولو لپاره حیاتي اهمیت لري. د راپورونو له مخې افغان چارواکي او پوځي مشران د دې مرستې د سم مدیریت لپاره پلانونه جوړ کړي څو د تجهیزاتو او وسایلو اغیزمنه کارونه یقیني شي. دوی ویلي د دې مرستې موخه یوازې د هیواد د دفاع پیاوړتیا ده او په هیڅ ډول د بهرنیو لورو د لاسوهلي لپاره نه کارول کیږي. په پای کې چې د هندوستان لخوا د افغانستان سره د پوځي تجهیزاتو مرسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکارۍ یو مهم ګام ګڼل کیږي او افغانان هیله لري چې دا هڅې به د هیواد د ملي دفاع او د سیمې ثبات لپاره ګټورې وي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.